پاک افغان پل آخري کلي کې موجود د اشوکا دور تاریخي کوهی او د اکبر باچا کلا د صفای هستې نه په ختمېدو ده. دغه تاریخي کوهی چې وروسته ترې اکبر باچا یوه کلا تاو کړې وه، په وران ویجاړ حالت کې په ورو ورو د تاریخ د صفو نه په ختمېدو ده. له دغه سیمې یو سرګرم ځوان ډیپټي چیرمن شاوس خان وایي چې له دغه تاریخي کوهي او د اکبر باچا د کلي دپاره مو بیا اوازونه اوچت کړي، ولې تر دې دمه هیڅ کومه محکمه په حرکت کې نه راځي چې دغه تاریخي آثار د سیل و سیاحت مرکز وګرځوي. جی بالکل بار مونږ دې باندې رپورټونه جوړ کړي وو خیبر نیوز تم چې دا تقریبا 300 کاله قبل مسیح مخکې دا جوړ شوی دی. دا یو تاریخي کوهی دی او بار خسته حال کېږي خو بحال کېږي نه. دا د اشوکا دور دی او مونږ ارکاز ډپارټمنټ ته دا ریکویسټ دی زموږ طرفه چې راشي دلته او مونږ دلته دا کوم ځای چې دا دوباره بحال کا او ټوریزم خلکو لپاره چې راشي دلته او دورې وکړه او یو سیل ځای جوړ شي. بالکل تاسو د مقامي خلکو خبرې واورېدې چې د اشوکا دور دغه یادګاري کوهی تر دې دمه بحال نه کړی شو. د دغو خلکو دغه وینا ده چې ټوریزم ډپارټمنټ له پکار دي چې په دغه باندې زر تر زره کار وکړي چې دغه پاسمانده علاقه د سیل و سیاحت مرکز وګرځي. د کیمرامین نور لمین آفریدي سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل.